داسې میشن و یو داسې اواز و چې دا د موږ د زړه خواهش و د پیک یو دا خواهش و چې موږ کلي علاقې ته بلکې یو سی ته پورا موږ مشر ورکړو چونکې بلدیاتي الیکشن په داسې صورتحال کې شول چې هغه د ویلیج کونسل په سطح شول نو د موږ نه د موږ یونین کونسل یو ایسا چې وه هغه کټ شوه انفارچونیټلی خو بهرکیف هغه د موږ احساس و او هغې سره یې موږ هغې چې کوم موږ ویژن و موږ سوچ و هغې مطابق به انشاءالله د موږ د هغې خیال ساتو او زه د خپل د هغو ملګرو د پیک نه علاوه د کارکنانو د هغو علاقې والا د موږ هم خیال کسانو د هم خیال ملګرو زه ډېره شکریه ادا کوم چې هغو د شوکت په الیکشن کې د موږ سره منډه وویله د موږ سره ملاتړ وکړه د موږ سره تورې شپې سبا وکړې د موږ سره هر محاذ باندې هغو قرباني ورکړه نو زه د هغو هم ډېره شکریه ادا کوم الله دې هغو ته اجر ورکړي او ټولو ته د مو د طرف نه مبارکباد سپیشلي شوکت ته او سره د ټول پیک کابینټ عہدیدارانو ته او ملګرو ته دویمه خبره دا ده چې اوس الیکشن تیر شو شوکت برادر بو حلف وخولي هغې کې یا څه وجوهات دي ریپولنګ دا په ځینو پولنګ سټیشنونو باندې چې وشي نو هغه به انشاءالله حلف چک شي نو اصل مارکه خو دا ده چې حلف وخوري نو دی بیا به اکشن ګرځي خو چونکې الله پاک شوکت برادر ته یو سوچ ورکړی ده هغه په خپل سوچ باندې په خپل ویژن باندې په خپل لیاره باندې صحیح روان ده چې څه په علاقې کې مسله مسایل وي نو تاسې په سوشل میډیا باندې ګورئ قوم یې ګوري چې د هغې په وس کې یا د هغې په هغه کې چې کوم خبره وي نو هغه یې کوي انشاءالله موږ امید ده چې کوي به او وایس چیرمین ملک اشرف ته زه دا درکوم مخکې دا د قوم دپاره ډېر خدمات دي او دا د قوم دپاره ډېر لوی منډه ده او د قوم دپاره ډېر لوی مینه ده او محبت لري او د قوم درد لري زه درته د خپل طرف نه دا درکوم الله دې عمر ډېر کړي او الله دې په خپلو نیک مقاصد کې کامیاب کړي دا خبره وکړه د ولې د روډ او د ورغا د روډ خبره وشوه نو یقینا زه ولې ته لوړ یم دا بلدیاتي الیکشن کې په دوران غشي لوړ یم وقتي سره چې لوندې چې څه ټیم کې خېژې دیزو کې لږ تکلیف ده او د هغې نه بعد چې پوسه لږونه روشه بیا دیزو کې لاونه تکلیف شته انشاءالله دې باندې موږ فوکس ته مو شوکت ته هم په میسج کې ویلي دي پرسنل میسج کې مې ته ویلي بیا مې په ګروپ کې ته ویلي چې کوم موږ ایجنډا ده کوم لارې باندې موږ روان یو یا کوم د موږ سوچ و هغې باندې انشاءالله موږ به هغسې فوکس لرو او دلته به ګاهې به ګاهې چې د موږ ضرورت وي نو موږ به هیلپ ور کوو چې به د ده هیلپ ضرورت وي بیا به نه وکړو او موږ ته پکار ده چې موږ چې د کوم میشن باندې یو د کوم میشن چې موږ سټارټ کړی ده یا د کوم موږ میشن و دا چې موږ نه خطو نه شي نو انشاءالله اوس موږ چې کوم یو مقصد به کوم ته د مشر کولو هغه خو پوره شو او د یو مقصد چې د کوم دا چې د کوم موږ روان یو هغه دا ده چې موږ د کوم خدمات وکړو کوشش کمیټي وکړو او موږ د خپل کمیټي چې د اکشن کمیټي دې ته وسعت ورکړو د دې ممبران زیات کړو او دا په کلي علاقو کې په ټول وی سی کې بلکې په ټول یونین کونسل کې موږ دا سپریډ کړو چې دې نه یو داسې شی جوړ شي چې هغه د قوم دپاره فروټفل وي فایدې ولري چې آیا د خلک د دې شي نه مستفید شي چې د کوم موږ مقصد دا کوم موږ ویژن دا موږ د خپل مقصد د کوم چې موږ مقاصد دي هغې نه فایده وکړو او د قوم ته فایده یې هغه به داسې کوو چې موږ د خپل کاروان چې مخکې څرنګه موږ کوستوي چې سترې کړو او دا وسیع کړو دې ممبر سازي چې ده
دا په تیزۍ وکړو، هر سړی ایفرټ وکړو، نو دې دپاره پراپر ټایم پکار دی. هغې دپاره پکار ده چې موږ قرباني یې کړو، ټایم یې کړو، ګراؤنډ باندې چار وکړو. چې څو پورې ګراؤنډ باندې چار نه وي هغې کې بیا مخکې هم موږ ته ډېر مسایل وي او خپل یار دوست سره رابطې کول چې دي هغه پکار دي. او اوس خو ماشاءالله الحمدلله پکار ده چې موږ د دې تنظیم د دې ایکشن کمیټۍ خلک پیغام رسېدلی ده او ته دا هم پته ولګېده چې د دې کمیټۍ قیمت څه ده، د دې کمیټۍ کردار څه ده. یوه خبره اوس خلک دا کوي چې یاره دا سیاسي موږ ته خدشه وه چې دا کمیټي سیاسي ده یا د دې مقاصد سیاسي دي. هغې مخکې هم الیکشن کې په تقریر کې وضاحت کړم چې موږ هېڅ سیاست سره تعلق نشته. موږ سره چې څومره ملګري یو هغه د هرې پارټۍ سره تعلق لري، د هر ممبر یا د هر کارکن یا د هر عہدیدار خپله یوه پارټي شته، خو د هغې نه قطع نظر موږ چې کوم سوچ ته هغه مو قومي ده. مو په زړه کې خپله پارټي وایس چیرمن به خپله وي، د نور عہدیدارونو به خپل وي، خو موږ د دې نه قط څه سیاسي مقصد نشته چې زه یوې پارټۍ سره مې تعلق ته زه به هغه اجاګر کوم یا به د هغې استعمال کوم د دې ایکشن کمیټۍ په تھرو یا بل کوم عہدیدار یي هغې دا سوچ چې زه پی ټي آی سپورټ کوم نو دا کمیټي به زه د دې مقصد دپاره استعمالوم. او موږ هغسې غیر جانبدار یو چې څرنګه موږ اعلان کړو چې موږ به غیر جانبدار وو، موږ منډه تړه به د قوم دپاره وي، موږ ژاړو انګېلو موږ سوچ به دا قومي وي. هغسې نن زه بیا دا د دې خبرې تاییه کوم او د دې خبرې اراده کوم او د دې خبرې قوم ته دا خبره کوم چې موږ سوچ قومي ده او سیاسي مونه ده. او د کوم چې موږ الیکشن کې کردار ادا کوم دا مو قوم ته خبره کړې وه چې موږ هسې که ډېرې منډې ویله، موږ ډېر فریاد کوله، هر زوی ته مو دا اواز رسوله، نو خلکو ویله چې فایده یې ده. خو دا الیکشن موږ په دې نظیر دا وسوتل او دا مو سوچ و چې یاره په دې صورت کې به موږ قوم ته مشر وکړو چې قوم په اعتماد وکړي، قوم ووټ یې کړي، نو هغه به د قوم مشر وي. اوس شوکت قوم اعتماد وکړه، هغه د څه طریقې سره یا څه طریقې سره، خو دې نه بعد د شوکت هم سیاست سره څه تعلق نشته. دې حد راسې شته چې قوم ته پکې فایده وي، هغه به هغې ځو کې کښېني چې قوم ته پکې فایده وي. داسې ځو کې به هغه نه کښېني چې هغې ته قوم فایده نه وي، بیا دا په داسې ځو کې کښېني. نو الحمدلله موږ بیا هم دا تهیه کوو او سره د ټولو ملګرو او قوم ته دا غیر کوو غنیر کوو چې موږ د سیاست سره تعلق نشته. موږ به منډه کوو د قوم دپاره، که هغه ایم این اے ده، هغه د پی ټي آی ده، هغې ته به هم کښېنو، که هغه ایم پی اے ده میا نثار، هغې ته به هم کښېنو، هغه د جی آی ده. نو د دې نه هټ کې به موږ د قوم خدمت کوو. او الحمدلله شوکت اوس د قوم مشر ده او د هغې په صورت کې د هغې سره د هغې هغه به مضبوطو او د هغې په قیادت کې به هم د قوم خدمت کوو. او کدی موږ هغې ته مشورې ضرورت وي، ځینې خلکو دا هم سوچ ته چې شوکت د پیک ایکشن کمیټي نه منو. مو ته دا هم پیغامات رسېدلي چې ایکشن کمیټي نه منو، بالکل نه دی مني. موږ چا باندې زبردستي نشته چې ته موږ تسلیم کړه یا مو ومنه، خو موږ په قوم ځان منله ده. انشاءالله قوم موږ باندې اعتماد کړی ده، نو قوم به موږ خدمت کوو، که هغه د شوکت په صورت کې، که هغه خپل صورت کې. انشاءالله شوکت موږ نه مینت کړی ده، د موږ ملک چیرمین ده. نو انشاءالله چې موږ هغې ته کوم مشوره یې کوو، هغه به قومي مشوره وي، هغه به پازیټیو سوچ والا مشوره وي، هغه به د حق والا مشوره وي، هغه به د قوم دپاره وي. او که هغه څه چار هم کوي انشاءالله موږ به کوشش دا وي چې څوک غلط ګایډ لاین یې کوي، نو موږ هغې ته صحیح لیار وښیو او صحیح لیار یې باندې ولګوو. نو ډېره شکریه، ډېره مهرباني. نو انشاءالله موږ به دا چند دنو کې زه د خپل پیک کوم چې موږ کابینه ده دې ته چې خپل هغه به تیزوو او دا به تیز کړو. نو چې موږ د ممبر سازي موږ ډېره ضروري ده، دې باندې فوکس کړو. او بل جرنل چې کوم دی موږ هغه دا میټینګ ده
هغه کار کو هغه کې موږ د خپل کمینا چې کوم کسان دي غینا کسان چک کو خپل کابینټ ته داخل کو هغه کې یو نومینیشن وکړو هغه انتخاب وشي نو هغه نه بعد موږ د خپل کوم چې موږ کې سستیر ولې نو دا به ان شاء الله تاسو او د کوم د پر موږ او هر څه چې زه دا بیان دي د پلیټ فارم نه چې کوم خلک چې دا سوچ لري چې د کوم درد لري د کوم خدمت کول غواړي نو موږ خپل اکشن کمیټه فورم ته ویتا ویلکم یو او موږ دا سوچ ته چې هغه به موږ سره رسي ان شاء الله د قوم په خدمت کې د قوم په لیارې کې به هغه د موږ سره ملاتړ کوي او موږ سره به منډه وایي د موږ رجسټریشن فیس صرف 100 روپۍ ده هغه رجسټریشن فیس د موږ فینانس سیکټري شته او هغې سره باقاعده د یوې پای حساب ان شاء الله موږ به قوم تیار کوو او د قوم په مد کې د قوم په فایدې کې به هغه پیسې خرچ کېږي او د هغې به موږ سره باقاعده آډټ وي نو انشاءالله موږ دا خپل ملګرو نه دا یقین لرو چې د قوم دپاره به منډه کوي او د قوم د بلایۍ دپاره به سوچ لري او د دې چې څومره مسله ده آوټپوټ دي څومره د دې فایدې هغه به ټولې د قوم په هغه کې وي مفاد کې وي نو انشاءالله ډېره مهرباني ډېره شکریه زه بیا ډېره شکریه ادا کوم د قوم شکریه ادا کوم او ډېره مهرباني ډېره شکریه